د ذی الحجې په ورځ باندې چې کله ذی الحجه شروع شي پای کې یو حکم زمونږ او ستاسو لپاره هغه دا دی. امام مسلم رحمه الله په خپل کتاب کې صحیح مسلم شریف کې دا روایت راوړی دی د ام سلمہ رضی الله تعالی عنه په روایت باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي اذا دخل شهر ذی الحجه واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من أظفاره ولا شعره شيء. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی وکړه د ذی الحجې اوله ورځ دا شروع شي نو په دغه وخت کې چې چا اراده د قربانۍ چې زه به قرباني کوم د غټ اختر په ورځ باندې به قرباني کوم او د قرباني اراده یې نو هغوی دپاره دا حکم دی چې فلیمسک عن اظفاره وعن شعره. دا انسان دا د خپل نکونه هغه دم نه کټ کوي او خپل ویښتان دم نه کټ کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی.